اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو کمپیوټر شروع کوو. نو دا د موږ اوله ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د کمپیوټر بیسیک شیان در وښیو چې کمپیوټر څه شی ده، کمپیوټر څنګه کار کوي او کمپیوټر موږ د څه لپاره استعمالوو. او ان شاء الله له دې بعد به موږ بیا تاسو د کمپیوټر ایډوانس کورسونه هم راوړو. په هغه کې به اول واري مایکروسافټ اپس وي. په مایکروسافټ اپس کې به اول ام اس ورډ وي، ام اس ایکسل به وي، ام اس پاورپوینټ به وي، ام اس ایکسس به وي، پبلشر به وي. له هغه بعد به اډاب فوټوشاپ وي، کورل ډرا به وي، د ویډیو ایډیټینګ سافټویرونه به وي، ویب ډیزاینینګ به وي، انټرنیټ به وي. یعنی د کمپیوټر بیسیک کورس ته نیولې بیا تر ایډوانس کورسو پورې به ان شاء الله د ټولو کورسو ویډیوګانې به موږ تاسو ته جوړې کړو. خو یوه ډېره ضروري خبره ګوره، تاسو دغه یا ساتئ دا کومه ویډیوز تاسو ګورئ دا ویډیو باید تاسو 2-3 وارې وګورئ او په دې باندې باید بیا تاسو 2-3 وارې پریکټیس وکړئ. له هغه بعد بیا تاسو نورې ویډیوګانې وګورئ. نو ان شاء الله بیا به م ډېر زر سر په خلاص شي. نو اوس ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ګوره نن سبا موږ دوه رقم کمپیوټران ډېر زیات استعمالوو، چې یوه ته لیپټاپ وایي او یوه ته ډیسکټاپ وایي. تاسو په سکرین باندې کتلی سئ، ګوره دې ته لیپټاپ وایي او دې ته ډیسکټاپ وایي. په ډیسکټاپ کې هر شی جلا جلا وي، موس جلا وي، کیبورډ جلا وي، مونیټر جلا وي، سیسټم جلا وي، ټول شان جلا جلا وي. او په لیپټاپ کې بیا ټول یو ځای وي. نو د دواړو استعمالولو طریقه بالکل یو رقم ده، جلا جلا نه ده. نو کله چې تاسو اول خپل کمپیوټر سټارټوئ، هغه که لیپټاپ وي که ډیسکټاپ وي، نو تاسو به په خپل کمپیوټر کې پاور بټن وي. لکه څنګه چې موبایل په پاور بټن باندې سټارټ کېږي، دغه رقم کمپیوټر هم په پاور بټن باندې سټارټ کېږي، تاسو پاور بټن وي. کله چې تاسو پاور بټن وي نو تاسو به 100-1.5 سکنډ ورته ودرېږي، نو تاسو به کمپیوټر خلاص شي. کله چې اول کمپیوټر خلاص شي، ګوره بیا دغه رقم شکل راځي. نو په دې کې اول موږ د دې انټرفیس وایو. ګوره مکمل سکرین ته ډیسکټاپ وایي. بیا په ډیسکټاپ کې کوم دا کوچني کوچني شیان پراته دي، دې ته آیکنز وایي. آیکنز بیا دوه قسمه راځي، یو ته سیسټم آیکنز وایي او یو ته اپلیکیشن آیکنز وایي. سیسټم آیکنز هغه آیکنز دي کله چې تاسو کمپیوټر ته وینډوز در وکړئ دی خپله کې راسي. هغه لکه ریسایکل بین، کمپیوټر، انټرنیټ ایکسپلورر، دا د کمپیوټر سیسټم آیکن دي، ځاني آیکنز دي، دا موږ نه دي ور اچولی. او دویم ته اپلیکیشن آیکنز وایي. هغه آیکنز دي کوم چې تاسې کمپیوټر ته ور واچوئ، لکه کیمتاشیا، وندرشیر فلموره، اډاب فوټوشاپ یا بل یو پلیر مور انسټال کړئ، گیم مور انسټال کړئ، هغه ټول په اپلیکیشن آیکن کې شمارل کیږي. سیسټم آیکنز هغه آیکنز دي کله چې تاسو کمپیوټر ته وینډوز ور وکړئ دی خپله کې راسي، د کمپیوټر ځاني آیکنز. او اپلیکیشن آیکنز هغه آیکنز دي کوم چې تاسې کمپیوټر ته ور واچوئ. نو دوه رقم آیکنز راځي، تاسو یې یاد ساتئ. بیا دې ته سټارټ مینو یا سټارټ بټن وایي او دې ته کویک لنچ بار وایي. مکمله پټۍ ته د مکمله لیز نیول بیا تر دې د مکمل پټۍ ته ټاسک بار وایي. او دیس ته بیا نوټیفیکیشن ایریا وایي، دیس ته ډیټ اینډ ټایم ایریا وایي. ګوره کله چې تاسو په موز باندې یو شی خلاصوئ، پروګرام، ویډیو، هر شی خلاصوئ، په دوو طریقو یې تاسو خلاصولی شئ. اوله طریقه تاسو په هغه شي باندې رایټ کلیک وکړئ، بیا د اول اوپن راځي، په دې باندې لیفټ کلیک وکړئ، تاسو ته به هغه خلاص شي. دویمه طریقه یې دا ده چې لیفټ کلیک، چپه کلیک تاسو 2 ور زر په هغه شي باندې وي، هغه به تاسو ته خلاص شي. ګوره کله چې تاسو یو شی خلاص کړئ، که ویډیو خلاص کړئ، پروګرام خلاص کړئ، فولډر خلاص کړئ، هر شی تاسو خلاص کړئ، دغه 3 سره بټنان په ټولو شیانو کې راځي. نو 3 سرو بټنانو ته کیپشن بټنز وایي. په دې کې اول د کلوز هغه شی ختموي. که دې هر شی خلاص کړی، پروګرام دې خلاص کړی، پروګرام به بند شي، ویډیو دې پلی کړی، ویډیو به ختمه شي. دویمه ده په دې کې میکزمایز غټوي. که چیرې غټو بیا ریسټور ډاون ورته وایي، ریسټور ډاون یې بیرته کوچنی کوي. او درېیمې ته مینیمایز وایي، مینیمایز یې پټوي، کویک لنچ بار ته راولي. اوس مثال که چیرې تاسو یوه ویډیو پلی کړې وي، د ویډیو به غږ راوځي خو معلومیږي به نه، ځکه هغه تاسو هایډ کړه، مینیمایز مو کړله. په سمپل بیا تاسو په دغه کویک لنچ بار باندې کلیک وکړئ، نو هغه به تاسو ته خلاص شي. نو دغه رقم ګوره زه دا کلوزومه. نو دلته ما په دې تصویر کې هم تاسو ته دا عنوان لیکلی دی، دا ډېر ضروري دی، دا به تاسو خامخا زده کوئ. نو دې شان ته ګوره آیکنز وایي. آیکنز بیا دوه قسمه دي، ګوره هغه مالته درته لیکلي دي، وي هیو ټو کاینډ اف آیکنز، سیسټم آیکنز، اپلیکیشن آیکنز. دا خو ما سره در خلاص کړئ. دیس ته بیا سټارټ بټن یا سټارټ مینو وایي، دیس ته کویک لنچ بار وایي، دیس ته نوټیفیکیشن ایریا وایي، دیس ته ډیټ اینډ ټایم ایریا وایي، مکمل سکرین ته ډیسکټاپ وایي، او صرف تصویر ته بیکګراوند وایي، دې بټن ته مینیمایز بټن وایي، او دا بل ته میکزمایز وایي. ګوره که چیرې کوچنی و میکزمایز ورته وایي، که غټ و بیا ریسټور ډاون ورته وایي، او دا بل ته کلوز وایي. 3 سرو ته کیپشن بټنز وایي. نو دا د موږ اوله ویډیو، تاسو به دا عنوان لازمي زده کوئ. نو انشاءالله مخته به بیا په بله ویډیو کې موږ مخته سبق پسې ووایو. نو تاسو پریکټیس خامخا کوئ، نو انشاءالله بیا به مو ډېر اسانه سره په خلاصیږي. نو تر بلې ویډیو راکړئ اجازت، د خدای په امان.